یو عمل د تخیمه د خپل دعاګانو د قبلېدو لپاره د مشکلاتو د حل لپاره د قرضونو د ختمېدو لپاره حضرت علي رضی الله عنه او د حضرت فاطمه رضی الله کور کې یو ځل فاقه راله ولګه راله نهر راله کور کې سنو د پخلی لپاره ډېره زیاته نو حضرت علي رضی ورته وی فاطمه لاړه شي نبی علیه السلام کره او ورته وایه چې مونږ باندې نهره ده د الله پیغمبره مونږ د سره کا بیبي فاطمه لاړه چې لاړه نو کور کې پیغمبر علیه السلام تشریف فرماو او د نبی علیه السلام چې کومه خادمه وه هغه ناسته وه نو چې دروازه وډبوله نبی علیه السلام پیش شو خادمې ته وایي دا ور ډبول خو د بیبي فاطمې ښکاري د بیبي فاطمې ښکاري ورشه ورکولو که بیبي فاطمه ورکولو شو بیبي فاطمه کور ته راغله نبی علیه السلام ته وایي د الله محبوبه د دې فرشتو خوراک خو سبحان الله الحمدلله الله اکبر دی د فرشتو رزق سبحان الله الحمدلله د الله تسبیحات دا د فرشتو رزق دی نو زمونږ د پاره څه دي د الله محبوبه مونږ سره څه درک نه لګي نبی علیه السلام ورته وفرمیل بچي پوره یو میاشت شوه چې ستا د پلار په کورونو کې په یو کور کې اور نه دی بل شوی د پخلی څه نه دی شوي البته د مال غنیمت کې چیلې راغلي دي ګډې چیلې نو که ستا خوښی نو زه به تاله یو 15 چیلې درکم او که نه یو 15 الفاظ درته ووایم یو 15 جملې درته ووایم نو بیبي فاطمه د بیبي فاطمې سوچ د غریبۍ او د فقیرۍ او دغه نبی علیه السلام ولا تصور آخرت طرف ته واړو وی د الله محبوب هغه 15 کلمې راته ووایه نو نبی علیه السلام ورته دا 15 کلمې وفرمایلې دا تاسو مو وایه نبی علیه السلام او نبی علیه السلام ورته وفرمایل بیبي دا جملې دا 15 دا ماته جبرئیل علیه السلام ښودلې دي جبرئیل علیه السلام ته الله ښودلې دي ما تا ته وښودلې او د بیبي فاطمې نه ما ته خبر راورسېده نو کله چې دعا کې نو دعا نه مخکې دا الفاظ وایه یا اول الاولین یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین دا 15 جملې دي یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین دا 15 جملې ووایا دا د 15 ګډو نه د 15 چیلو نه دا بهتر دي بیبي فاطمه وی د الله محبوبه زه 15 ګډې چیلې نه علم زه دا 15 الفاظ علم بیبي فاطمه کور ته راله حضرت علی صاحب ورته څه جلو شو وی زه خو تللی وم د دنیا دپاره خو نبي علیه السلام را آخرت راکړه د آخرت دپاره وی مونږ د الله او د الله د رسول په تقسیم باندې راځي نو تاسو هم کلم دعا کوئ که نه دعا کوئ مونږ نه وروسته اول خو تاسو دعا لیسارېږئ نه بځې ما علیه السلام ګرځولی نه چې وکړم د نیم نه زیات سب خالي شوي او د جومات کې در باندې خارخ لګي د نیم نه زیات جومات کې قسم په خدای دومره تنګېږي که نه لکه مارغه چې په پنجره کې ګیري لکه د خدای بنده مونځ وکړه لږ کښېنه لکه الله نه وغواړه لکه الله ته سوال وکړه د الله حمد وکړه نو چې کله هم دعا کوي نو دا الفاظ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین زبا مهم تاسو هم وایئ الله دې عمل توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال